زما خبرې منګړت وی ټولې زما خبرې منګړت وی ټولې ستاسو خبرې مرتبه ولی شي دې خبرې ته لږ سوچ پکار دی دې خبرې ته لږ سوچ پکار دی په آینه کې سړی دوه ولی شي او ځینې وختونه غم لړلې تیر شي ځینې وختونه غم لړلې تیر شي ځینې وختونه رنګینه ولی شي او چې د فکرونو ډیوې مړې شي پکې په رڼا ورځ توره شپه ولی شي قایله خدای چې مو رازق ګڼلی ژوند له دا دومره کرونده ولی شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر. د یادونو په مازیګر کې یو پیری بیا زموږ سره رحمت الله ستومان او بل طرف ته سید خان سعید میلمانه شوي دي. د دوی خواهشو چې د دوانو مشترکه پروګرام زموږ سره د یادونو په مازیګر کې ریکارډ شي نو مختصر شانتي پروګرام موږ را جوړ کړلی ستاسو ملاقات پکو. رحمت الله ستومان د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. ابوبکر ډېره مننه چې تاسو موږ له په خپل پروګرام کې وخت راکړو او دومره ټایم راکړو، ډېره مننه. رحمت الله ستومان معلومه ده چې د شاعرۍ سره که موږ وګورو نو تاسو چې دی نن چې زه ګورم ستا جذبې ته ګورم چې د پښتو د ادب دپاره د لیک په ذریعه باندې ته ولس ته ډېر سره سوال غواړې، کوشش کوې چې زه لیک وکړم او د لیک په ذریعه باندې د خلکو ولس ته ډېر څه ورسوم. نن ته ډېر په لنډ تنګ وخت کې د دیاړۍ نه راغلی او د یادونو په مازیګر کې یو خواهش تا را جوړ کړی دی چې یاره زه پروګرام ریکارډ کړم، نو ستاسو د مصروفیات کې د مینوالو ته لږ واضح کوئ. جی موږ خو بس دغه غریبي ده او غربت د وجې دغه لګیا یو کله په بهر علاقو پنجاب کې دغه د کولې مولې کاروبار کوو، بس دلته چې دا سیمټو میمټو کاروبار د غریبي ده او پلار مو بوډا دی لکه څه کار مار نشي کولی. موږ ورونه یو ځای لګیا یو بل ځای لګیا، نورونه مو واړه دي او تعلیم خو موږ جو نه دی کړی، دا شپږم مو پورو کړلی، مخکې خو بیا غریبي وه، مخکې مو وس نه کېدو او بل ځای مو ډېر لرې و راتله ډېر ګران و راته. ډېره مننه چې تاسو تکلیف وکړو او د یادونو مازیګر ته رالی او زموږ د یادونو مازیګر ستاسو غوندې خلکو دپاره جوړ شوی دی او تاسو ته به درځي او چې څومره کوشش یې زموږ نو موږ به تاسو له موقع درکو. خو د یادونو د مازیګر د کتونکي مینوال به انتظار کوي که د هغو سره خپل څه شعرونه او غزل شریک کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي. ولې نه چې خپل یو شعر به درته ووایم چې نه مسکل خو ومسکل مجبور شومه، نه مسکل خو ومسکل مجبور شومه، ته خو داسې غوسه کېږې ته به وایې که زه رنځور شومه، ته خو داسې غوسه کېږې ته به وایې که زه رنځور شومه. او دا تپوس دې ونه کړو چې ولې اسکې، دا تپوس دې ونه کړو چې ولې اسکې، ستا چې داسې عادتونو په څکلو یې مجبور شومه. غزل لا سره خپل شریک کړي، غزل به درته خپل ووایم چې اوس مې زړه تور شوی دی لیچو له شړنګ مه ورکوه، اوس مې زړه تور شوی دی لیچو له شړنګ مه ورکوه، بس که نړېدلو دیوالونو له رنګ مه ورکوه، بس که نړېدلو دیوالونو له رنګ مه ورکوه، اوس دې د مکر په ټکور ټکور کې ساه وباسې، اوس دې د مکر په ټکور ټکور کې ساه وباسې، سو زخمونو له ټکور د ملهم مه ورکوه، او بس که راوایخله په سر یې که شرمېږې سله، بس که راوایخله په سر یې که شرمېږې سله، زما د لاسو لوپټو له خوشبو د لونګ مه ورکوه، او ستومان له شراب ورکه چې د خپلو خیالونو غونتې وزنګوي، ستومان له شراب ورکه چې د خپلو خیالونو غونتې وزنګوي، ساقي د ستومان سرخوړلي له بنګ مه ورکوه، او اخر کې مقطع ده چې ای ستومانه ښه پوهېږي چې په خپو کې غورځوي، ای ستومانه ښه پوهېږي چې په خپو کې غورځوي، بیا اشنا له په لاس کې ګلونه د لونګ مه ورکوه. دا یو پیرې بیا ووایه، ای ستومانه ښه پوهېږي چې په خپو کې غورځوي، بیا اشنا له په لاس کې ګلونه د لونګ مه ورکوه.
ډیره مننه رحمت الله ستومان صاحب. امید لرم چې ستاسو د شعرونو او د غزل نه به مینوالو ډیر زیات خوند اخیستی. بل طرف ته زموږ سره سید خان سید ناست دی. سید خان سید د یادونو په مازدیګر کې یو پیر بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډېر زیات مننه وکر روډ چې یو ځل بیا ستاسو د یادونو مازدیګر پروګرام کې تاسو موږ ټایم راکړو، نو ستاسو ډېر زیات مننه کوم. کتونکي به انتظار کوي مختصر شان پروګرام را جوړلی، نو ستاسو یو نظم دی او تاسو په ډېر زیات کوشش کړلی او ډېر ښه طریقې سره وایي. او بل نوی نظم دی زموږ سره د یادونو په مازدیګر کې په اولني پیر شریکېږي، نو که مینوالو ته خپل نظم شریک کړئ ستاسو به ډېره مننه وي. ډېر مننه. هغه نظم څه به دې رنګ دی چې دا مې ټول د قدرت شان دی چې جوړ کړی انسان دی. دا مې ټول د قدرت شان دی چې جوړ کړی انسان دی. زما او ستا محتاج نه دی، د هیڅ چا محتاج نه دی. نه یې پلار شته، نه یې مور شته، د بابا محتاج نه دی. نه یې پلار شته، نه یې مور شته، د بابا محتاج نه دی. نه یې رور ته ضرورت دی، نه یې خور ته ضرورت دی، د کاکا محتاج نه دی. خدای زما دی او هم ستا دی. خدای زما دی او هم ستا دی. هم د دې ټولې دنیا دی جوړونکی د اسمان دی او بادشاه د ټول جهان دی. دا مې ټول د قدرت شان دی چې جوړ کړی انسان دی. دا مې ټول د قدرت شان دی چې جوړ کړی انسان دی. زه هر وخت تابعدار یم، عبادت ته تیار یم، که ښه یم او که نه یم په بندیانو کې شمار یم. دا مې ټول د قدرت شان دی جوړ کړی انسان دی. زه هر وخت تابعدار یم، عبادت ته تیار یم، که ښه یم او که نه یم په بندیانو کې شمار یم. کله اوړه کې، کله جمع، کله ووروي واورې، زه به څه تکبر وکړم چې جوړ شوی یم د خاورې. کله اوړه کې، کله جمع، کله ووروي واورې، زه به څه تکبر وکړم چې جوړ شوی یم د خاورې. چې بندې سید خان دی، شکر کړي چې مسلمان دی. دا مې ټول د قدرت شان دی چې جوړ کړی انسان دی. ډېر عزت مننه کوم. دا یو پیر بیا وایي مننه چې بندې سید خان دی، شکر کړي چې مسلمان دی. دا مې ټول د قدرت شان دی چې جوړ کړی انسان دی. ډېره مننه. ډېر ښه، ډېر زبردست. ګرانو مینوالو قدرمندو، یو طرف ته زما سره رحمت الله ستومان دی، بل طرف ته سید خان سید دی. د را روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.